او دا 69 روا د خپل ښځې سره که نه تم سه سره 69 څنګه یې؟ 69 یعنې زه سر کته کېدم ته سر پورته کېدم زه ستا ښځه نه یم شیر علي ته خپله ښځه یاده که دې ځي کې نه مثال دا روا ده که ناروا ده ته اوس یې سره عالمي میدان ته راوتې که نه اوس دلته خو هغه نسته چې موږ هغې نه پوښتنه وکړو دا نه نه دا خو دا به د ملا نه تپوس کې ځکه دې باره کې ما ته خپل هم څه علم نشته دا به ملا سره کېنې په دې خبره باندې تا کله له شیخ سره کړی ده شیخ څنګه میړه سره زما میړه شیخ دی خو معصوم هلک دی په کونه دا کچه ګوته ځي نو که تا په ځان کتلي نو ته اول په ځان وګوره نو بیا به په هر چا چې پته بچان دې ستا شیخ نه الحمدلله پلار دی را روان دی بس ماشاءالله څو میاشتې کېږي یاره بس لږې میاشتې کېږي زه خاله دې په نر ده که ښځه ده معاینه ده کړې نه معاینه مې لا نه ده کړې نن سبا خو نه معلومېږي چې دا نر ده که ښځه ده عجیبه ده او په معاینه کې معلومیږي خو بس چې الله ته څه منظوره وه زما پیر چې د الله پې رضا ده زما پې رضا ده لا د انسان نه انسان پیدا شي دا غټه خبره ده پوه شوې خوشحاله یې که نه والله چې ولې نه یم خوشحاله اولاد ته بلا څوک نه خوشحالېږي ته خوشحاله نه وې خپل اولاد ته زه داسې خوشحاله وم د ما زوی غول کړي وو ښه چېرته زما یو کلن داسې 15 میاشتو زوی و یاره 15 میاشتو دا 14 میاشتو سهار وختي ووت زمونږ خو غاټې حویلیګانې دي که نه غاټې سهار دغه شپه باندې شپې 2 بجې زه کور ته راغلم لایټ مې بند کړ لاړم کور ته کلي ته لاړم بازار نه راغلم کلي کې خو نیټ کار نه کوه کمپله کې ننوتم اوس ګورم سر ټیم د وړکی زوی مې داسې یو نیم کلن ده سر ته مې ولاړو بړستن مې ورته جګه کړه بړستنه کې ننوت دی خو د باندې تللی و پچه یې کړی وه پوه شوې نو دا کونه ما داسې لاس کې ونیوله یخه وه ما پرېږده ته او داسې غېږ کې مې راکلک راونیو ده خو غول کړي وو بوک پروت و چې کله ورولم دا لاس مې سرخ کېږي زه کمپنۍ نه مې راوباسي مې ورته وکتل وترمه نور وغږېد 2 څاپېړې مې وویل اوس مې داسې یادېږي سره غلی مله حیوان ډېر ښه شی حیوانان ډېر ښه شی نه ستا څو زامن دي د خیره د ما په ډبل کې هم ګزار کړی سنګل کې مې هم کړی ښه الله برغونې هم درکړي ما ته الله تعالی اول وار یو زوی راکړه ښه ماشاءالله دوم وار ډبل وار مې کړی 2 چې کم دي 2 برغونې هغه هلکان دي که جینکې دي دواړه هلکان دي د خدای فضل ده ماشاءالله بیا دې ملا د چا خبره وي د ملا تیر مې شته دی او مټې زور مې شته دی بس بیا تعالی الله زور برابر کړی دی اوس هم فلحال غنم شیندلي دي اوس راوخي الله دې د لدام پرزن زوی درکړي هغه و داسې و یو ملګری مې و ښه دا شیر علي حاجي ستا څه کېږي ټیک ټاک کې چې هغه وړکې هلک راځي دا حقیقت کې ستا زوی دی که دا خلک هسې تا پسې تړي نه دغه د ما ناجایز زړه خو یاره شپه کېږي خو ګزاره به کوي نو دا خو د خاوند پسې بیا خبره ځي که نه چې د یوې ښځې خواهشات زیات دي او خاوند ورته ځان نه پوره کوي نو دا خو الله به د هغه نه تپوس کوي د ښځې نه خو به نه کوي او دا 69 روا ده خپلې ښځې سره که نه تم سه سره 69 څنګه یې 69 یعنې زه سر کته کېدم ته سر پورته کېدې زه ستا ښځه نه یم شیر علي ته خپله ښځه یاده که دې ځي کې مثال دا روا ده که ناروا ده ته اوس یې سره عالمي میدان ته راوتې که نه اوس دلته خو هغه نسته چې موږ هغې نه پوښتنه وکړو دا ناروا ده نه دا خو دا به د ملا نه تپوس کې ځکه دې باره کې ما ته خپل هم څه علم نشته دا به ملا سره کېنې په دې خبره باندې تا کله له شیخ سره کړی ده شیخ څنګه میړه سره دی زما میړه شیخ دی خو معصوم هلک دی په کونه دا کچه ګوته ځي نو که تا په ځان کتلي نو ته اول په ځان وګوره نو بیا به په هر چا ځي چې شیر علي چې پته ځي که نه نو بیا به په هر چا ځي
دا څه والله سړي و چې ته دې خبره ته وکړه. او د سړي لور ده. شیر علي صحیح وایه، ته چېرته یې؟ ته کوم ملک یې؟ ته قرآن نوم دې رانه هېر ده، ولا نوم دې رانه هېر ده. تعلیم مینو 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 بس تا میړه د الله تعالی دې درته ښه کړي. دا به الله تعالی خبرې ته ژوند کې خپله څنګه یې که نه، خو ښه به یې انشاءالله که څنګه. نه الحمدلله. زه تا موږ په مخامخ نه یو کتلی، ته وایې زه درځم هوټل ته تاسو له مشورتیا کوم، بیا به ووینې که نه چې موږ څنګه یو. والله د ښځه غي به درځم او هوټل کې کار د سره کوم. شیر علي په دې ټیک ټاک کې هر سړی هغه رنګ دی چې څنګه ورته مخامخ کس خبره کوي که نه، پوه شوې؟ په حقیقت کې بیا هغه بدلي. دا خبره داسې وکړه په خدای زه دغه ځینې جیو کې چې کښېنم انډیوالان سره کښېنم، هغه ماته وایي ته خو هلته بل رقم یې دلته بل رقم. زه ورته وایم چې ګوره هغه شیشه کې اوس ته د خولې نه په دې ټیک ټاک کې دا خبرې په دې ټیک ټاک کې ټول وایي د خولې نه ډېر آزاد دی، تا یادوي که نه؟ ټول وایي ټیک ټاک کې شیر علي خولې نه ډېر. زه راته ووایم که ته چېرته په حقیقت کې مونږ ولیدې ته به بیا بدلې، ته به داسې نه یې، ته به والله کې داسې خبرې مو کې دا څنګه ته په دې شیشه باندې لګیا یې. نه نه ولاکه یې وکړم، نه یې کوی، هر کس یې نشي کوی، داسې نه شي، ما ته پته ده داسې نه شي کولی که نه. دغه پیژنې که نه، شیخ پیژنې که نه ټیک ټاک کې چې راځي، هغه په خوله څونه آزاد دی، څونه کنځلې کوي نواب ته، څونه ګپ شپ لګي هر څه. چې زمونږ رسټورنټ ته راشي که نه، خوله یې د خندا نه ډکوي، دومره ښایسته ګپ شپ خبرې د خندا، چېرته غلطه خبره نه کوي، چېرته که کنځا نه کوي. لکه دا هر سړی داسې دی، دا هر سړی داسې دی. په ټیک ټاک کې یو رنګ په دې شیشه باندې یو رقمي، بغیر شیشې چې وګوره بل رقمي. او ښځې سره کوروالی، ښځه چې په غسل کې کوروالی سره روا ده که ناروا ده؟ څنګه؟ ایسته که دا بده پوښتنه ده، لرې اخیسته. هوټل دې څنګه چلیږي؟ شکر دی، هوټل مې ښه روان دی. څو منزله هوټل ده؟ یو منزل. دا کوم ځای کې ده؟ دا منپوهه اشاره شرین. اشاره شرین؟ شلمې اشارې سره بالکل روډ د پاسه دی. ګوره اول کیلو تمانیه کوبري نه کومې خواته ده؟ دغه نه پیژنم، خو دلته ما ته خلک کمنټونه کوي، شیر علي وي انتظار کوه سنیپ در باندې کوي. زه نه د چا سره د چا عزت دی، د چا ننګ دی، زه به یې ولې کوم؟ دغه سټري کې جوړ کړی وي انتظار کوه وي سنیپ در باندې کوي. ته دې مونږ عزت دی، ته دې مونږ قدر پوه شوې، ته دې مړه ځکه شیر علي را باندې سنیپ وم کي نو ما پسې به سنیپ وینخلي که څه به وشي. زه هېڅ کولی شي د کمنټو ته که زه وګورم دلته ما ته داسې شیان رالیږي که زه ووایم خبره اوره. بچان ته اراده شته که نه؟ د څه شي بچان دې شته شیخ نه؟ الحمدلله پلار دی را روان دی. بس ماشاءالله. څو میاشتې کېږي؟ یاره بس لږې میاشتې کېږي. د خاله دې په نر ده که ښځه ده؟ معاینه ده کړې؟ نه معاینه مې لا نه ده کړې. نن سبا خو نه معلومېږي چې دا نر ده که ښځه ده، عجیبه دور دی. او په معاینه کې معلومیږي، خو بس چې الله ته څه منظوره وه زما پې چې د الله پې رضا ده، زما پې رضا ده، لا د انسان نه انسان پیدا شي، دا غټه خبره ده. پوه شوې؟ خوشحاله یې که نه؟ والله چې ولې نه یم خوشحاله. اولاد ته بلا څوک نه خوشحالېږي، ته خوشحاله نه وې خپل اولاد ته. زه داسې خوشحاله وم، د ما زوی غول کړي وو. ښه چېرته؟ د ما یو کلن داسې 15 میاشتو زوی و، یاره 15 میاشتو دا 14 میاشتو. سهار وختي ووت، زمونږ خو غاټې حویلیګانې دي که نه، غاټې. سهار دغه شپه باندې شپې 2 بجې زه کور ته راغلم، لایټ مې بند کړ، لاړم کور ته، کلي ته لاړم، بازار نه راغلم. کلي کې خو نیټ کار نه کوو، کمپله کې ننوتم. اوس ګورم سر ټیم د وړکی زوی مې داسې یو نیم کلن ده، سر ته مې ولاړ و، بړستن مې ورته جګه کړه، بړستنه کې ننوت، دی خو د باندې تللی و پچه یې کړې وه. پوه شوې؟ نو دا کونه یې ما داسې لاس کې ونیوله، یخه وه، ما پرېږده او داسې غېږ کې مې راکلک راونیو. ده خو غول کړي و، بوک پروت و، چې کله ورولم دا لاس مې سریخ کېږي. زه کمپنۍ نه مې راوباسي، مې ورته وکتل، وته منمور و 2 څاپېړې مې وویل وړه، اوس مې داسې یادېږي سره غلی مله.
حیوان ډېر ښه شی حیوانان ډېر ښه شی نستا څو زامن دي د خیره د ما په ډبل کې هم گزار کړی سنگل کې هم کړی ښه الله برغونې هم درکړي او ما ته الله تعالی اول وار یو زوی راکړه ښه ماشاءالله دوم وار ډبل وار مې کړی دوه چې کم دي دوه برغونې هغه هلکان دي که جینکې دي دواړه هلکان دي د خدای فضل ده ماشاءالله بیا دې مړه بیا دې ملا د چا خبره وي د ملا تیر مې شته دی او مټې زور مې شته دی بس بیا تعالی الله زور برابر کړی دی اوس هم فلحال غنم شیندلي دي اوس راوخي الله دې د لدام پرزن زوی درکړي هغه داسې یو ملګری مې و ښه دا شیر علي حاجي ستا څه کېږي ټیک ټاک کې چې هغه وړکې لک راځي دا حقیقت کې ستا زوی دی که دا خلک هسې تا پسې تړي نه دغه د ما ناجایز اولاد د خبر د غوږ ونیسه داسې و یو د ما یو انډیوال روان و هغه ته دا څه نومېږي ترکیه ته روان و پوه شوې نو ما زنګ ورته ووایي منچیر ته نوم یې نه اخلم منچیر ته وایي روان یم په لاره باندې منځه ځم درپسې درځم څه غنم منم دې شیندلي که نه وای ولا غنم مې شیندلي دي ما ورته ما غنم دې شیندلي اوبه به زه ورکړم یو واره سړی په غوسه سو تا وایي څه ډېر خدای دې وکړي چې غنم مو شیندلي دي راشنه سي نو هغه به غوسه کېدو تا ورته کومه خبره وکړه او که وای غنم مې شیندلي دي ما اوبو ته ضرورت یې خو سې زه یې ورکړم له خندا به ډېر کلک ملګری وي ما والا نه هغه ملګري خو بلاک کړی نه تر اوسه نه ګپ هم لګاو ښه سړی ښه او قطر کې د څونه وختو شو مسافري قطر کې مې خوراک اوس داسې وخت یو یار یو څه کم 2 میاشتې به کېږي شیر علي یو پوښتنه کوم درنه ستا خو ماشاءالله مشرۍ زوی به دې مې ټولو کشرۍ به مې که نه په دې په اولاد کې ټولو اولادونه خو ټول خلکو مور پلار ته خواږئ پهلنی اولاد کم یو داسې چې هغه مور پلار ته ډېر زیات ګران ډېر پې خفه کېږي مشرۍ وي کې ټولو کشرۍ ولا د ښه اولاد ښځه غیله له بده سره چې په غېڼ کې د زوري ښه دي چې سپینګیری شوي نن سبا داسې اولادونه دي ټول د کوڅې زمن دي خدای که د خوله کې امتیاز هم وکړي خدا ښه ده چې هر سړی خبره خو ستا ټیک ته داسې نه وایم زه درته یم چې اولاد کې کم یو ډېر خوږي مشرۍ کشرۍ اولاد کې کسیری خوږي ټولو کشرۍ ټوله کسیری خوږي که هغه هلکي که جینۍ وي ولا ما سه واده وکړو ما اوله سړی سي بسم الله تیاری که نه اول زه توکل مې خدای کو ما ته لور ډېر خوند راکړي ما خدای پاکه ما ته لور راکړي پوه شي هغه د خدای کارو ته ګوره زوی یې راکړه بیا مې سوال پوه شي خدای پاکه لور راکړي بیا یې خدای پاک غبرګ زمن راکړل نو ماشاءالله او کورودانې چېرته کې ده اجار کورودانې چېرته کې ده افغانستان کې ژوند کوي که تا سره یو ځای ده اوس نه ما سره چېرته یو ځای راځي هغه وایي ته ټیک ټاکي یې دا ستا خو به دا ریکارډینګونه ګوري خواته به ورځي سخته غوسه خو به ورځي چې ته کله یو جلکې سره راځې کله ولې نه زموږ کور بغلان کې ده بغلان کې بیا کلي کې ده لاندې کلي کې د ښځې ساده تلیفون کار راغېسته ساده تلیفون ورکم یارې بام ته وخېږي بیا هلو نارې وي 2-3 خبرې وسوې نه هلته انټرنېټ دا شیان نشته واه نو تاسو لکه ډېرې خبرې نه کوئ په موبایل په هفته کې یو وارې 2 وارې وغږېږو په هغه کې د یو ښځه وه ښه دلته خلک اپشن اچي دا غږ پلی کړه لیونی مې کې بیا نو یوه ښځه وه ما سره بلا یې پراتلله پوه شوې ښه ګولۍ مه جوړوه که نه منګولۍ مه جوړوه سمه کېنه ما دا موبایل چارج ته لګومه چارج پکې کم شو ښه جینۍ وه تا سره بلا یې